د ولسی ټولېدنو په دوام د هسکې مېنې ولسوالۍ ولسونو هم د یوې لوی ولسی غونډې په ترڅ کې د پاکستاني پوځي رژیم پر افغان خاوره وروستي بریدونه او په دې هیواد کې د افغان کډوالو سره ناسم چال چلن په سختو ټکو وغانده. د دې ولسوالۍ قومي مشر نجم الحق خموال وایي د هر تیری کوونکي پر وړاندې به د خپل نظام او امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه درېږي او د افغانستان دښمنانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکوي. منګه پښتانه یو په وطن ځان قربان دی ولو کو ټول مروپی ام مرودي خو د دې وطن د ولېشتې خاور نه به دفاع کو او ملاتړ وکاو او زمونږ پیغک د چې جهاد زمونږ جاری دی او تر قیامت پورې به جاری. د هسکې مېنې ولسوالۍ اوسېدونکی بخت الله همدارنګه وایي د پاکستان پوځي رژیم دی په دغه هیواد کې د افغانانو پر وړاندې له زور زیاتي لاس پر سر او د خپلو غلطو پالیسیو پړه دی پر افغانانو نه ورچوي او کورنۍ ستونزې دی په خپله حل کړي. پاکستان ولس سره موږ کومه ستونزه نه لرو، یوازې د پوځي رژیم باندې په نړیوالو ټولنو باندې په مؤسساتو په ټولو خیریه بنسټونو په ټولو خلکو دغه کوو چې د پاکستان پوځي رژیم دی خپلې ناکامې پالیسۍ د ناکامې پالیسۍ زور دی د افغان کډوالو نه وباسي. لطفا خپلې پالیسۍ د سمې کړي، خپلې کړنې د سمې کړي او افغان کډوال دی په انساني سلوک په بشري رویه باندې خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې بالا یو بل مشر تورخان پر ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو غږ وکړ چې افغان خاوره به د هیڅ چا پر ضد نه کارول کیږي او ترې غواړي افغانستان کې له بې ځایه مداخلو ډډه وکړي. زمونږ یو جوړ او شرعي نظام دی، موږ همدغه نظام غوښته او دا نظام اعلی راکړه. اوس باید چې دا ګاونډیان او یا نور نړیوال په دې کې مداخله ونه کړه او افغانستان اطمینان ورکړو چې د افغانستان د هغه نه به بل ملک ته ضرر نه رسېږي او نه به د جنګ لیوال یو نه د جنګ طرفدار یو. د نظام او امنیتي ساتونکو په دنګه دغه ډول ولسي غونډې له دې مخکې په شیرزادو، خوږیاڼو او په چیرګام ولسوالیو کې هم ترسره شوي دي.